پاکستان ته د وسلو په قاچاق کې څوک لاس لري؟ غلام خان بندر کې څه روان دي؟ د تصفیه کمیسیون مشر څه ویلي او نورو ګڼو طالبانو کومې څرګندونې کړي دي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د پخوانی افغان حکومت له ړنګېدو وروسته پاکستان ته د پوځي وسایلو او د وسلو د قاچاق خبرونه ورکړل سوي. تازه په پکتیکا کې هغه موټر نیول سوی چې پاکستان ته پکښې وسلې لیږل کېدلې، خو طالب چارواکي څه وایي؟ د پکتیا ولایت په انګور اډې بندر کې یو پیک اپ موټر نیول سوی چې د پیازو په نوم پاکستان ته پکښې د پخوانی افغان پوځ وسلې انتقالېدلې. دا نیول سوو وسلو دقیق شمیر نه دی ورکول سوی، خو ویل کېږي چې دا وسلې د غزني ولایت څخه راوړل سوي وې. د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ د انګور اډې د ګمرک لپاره د طالبانو مسؤل مولوي سیف الرحمن طیب وایي دوی پاکستان ته هر تلونکی موټر دقیق کنټرولوي او دا وسلې هم د کنټرول پر مهال نیولې وې. هغه وایي زموږ ملګرو هغه وخت چې دوی موټر کې کارټنونه ایښودل دا وسلې پیدا کړي. دا اول ځل نه دی، مخکې هم موږ دلته وسلې نیولي او امنیه قمندان ته مو سپارلي، اسناد یې ټول له موږ سره موجود دي. د پکتیکا لپاره د طالبانو د بیت المال ادارې مسؤل مولوي محمد ایوب متقي د دغه ولایت د ګمرک کارکوونکي ستایي چې څو ځلې پاکستان ته د وسلو د قاچاق مخه نیولې او نیول سوي وسلې دوی ته سپارلې دي. نوموړي زیاته کړه موږ د پکتیکا د ګمرک کارکوونکي ستایو ځکه هغوی ډیر بیداره دي، مخکې یې هم اسلحه نیولې وه. دا وسله د بیت المال ده، د افغانستان سرمایه ده او موږ کله هم چاته اجازه نه ورکوو چې وسلې او د بیت المال توکي خرڅ کړي او یا یې پاکستان ته قاچاق کړي. څو ورځې وړاندې په پکتیا ولایت کې په وسلو د بار یوې لارۍ موټر د نیول کېدو خبر ورکړل سوی و چې د معلوماتو له مخې د پخواني پوځ سلګونه میله ټوپک او نورې وسلې پکې ځای پر ځای سوي وې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم دا خبر تایید کړی و، خو ډیر جزئیات یې نه و ورکړي. د هیواد له یو شمېر نورو ولایتونو هم خبرونه ورکړل سوي چې پخواني پوځي وسایل او وسلې له هیواده ایستل کېږي او پاکستان ته یې قاچاق روان دی. په ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیوګانې او عکسونه لاس په لاس کېږي چې پکې د پخواني حکومت پوځي موټر لیدل کېږي چې پاکستان ته د سپین بولدک له لارې انتقالیږي او دغه راز په پاکستان کې د افغان پوځ د یو شمېر پوځي موټرو انځورونه هم په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس سوي دي. عام افغانان د پوځي وسایلو د پلور او ګاونډیو هیوادونو ته د قاچاق په اړه جدي اندېښنې څرګندوي. موږ غواړو دا خلک که طالبان وي او یا هر څوک سخته سزا ورکړل سي. هغوی د وطن سره خیانت کوي. طالب چارواکي مني چې د پوځي وسایلو د پلور او قاچاق هڅه سوې، خو وایي چې دوی په جدي توګه مخه نیولې. د طالبانو د دفاع وزارت سرمفتش او د طالب لیکو د تصفیه کمیسیون مشر لطف الله حکیمي ویلي دوی له تصور ژر پخوانی حکومت چپه کړ او طالبان په ناڅاپي توګه حاکم سول چې له همدې امله یو شمېر فرصت طلبه خلکو د دوی په لیکو کې ځای ونیوی. نوموړی وایي یو شمېر د وسلو قاچاقبر هم د دوی لیکو کې د ځای پر ځای کېدو او د وسلو قاچاق برخه کې هڅه کړې، خو دوی یې په جدي توګه مخه نیولې ده. هغه زیاته کړه چې موږ مطلق دا خبرې ردولی نسو، خو دومره وایم چې موږ بشپړ پر وضعیت حاکم یو او سرحدات مو تر کنټرول لاندې دي. اول ورځو کې اضطراري حالت و، د وسلو مافیا سته، فکر کوم هغوی یو څه تحرکات کړي وه خو الحمدلله خنثی سول. دغه طالب چارواکی وایي د دوی په مشرۍ جوړ سوی د طالب د لیکو د تصفیه کمیسیون جدي کار کوي چې دغسې خلک له خپلو لیکو وباسي. نوموړی دغه راز خبرداری ورکوي که څوک د وسلو او یا حکومتي وسایلو د پلور او قاچاق په تور ونیول سي نو د رسنیو په وړاندې به یې په ډاګه کړي. قدرمنو لیدونکو زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.